یوازې زه نه ته نه نږدې په دنیا کې 8 میلیارده کسان شاید د یوه شي په لټه کې وي او وغواړي چې څنګه کولی شي دې ته زر ورسیږي. یعنې په دنیا کې چې هر څومره کسان ګوري دوی غواړي چې زر کامیابه شي، کامیابۍ ته ورسیږي. شاید بیلې بیلې لارې د کامیابېدلو دپاره وي، خو زه به د حسام ورور نه دا پوښتنه وکړم چې څنګه زر کولی شو کامیابۍ ته ورسیږو، یعنې په څه ډول وکولی شو چې کوم هدف لرو زر ورته ورسیږو. حسام ورور سلام علیکم. ورور الحمدلله ښه یم. څنګه کامیابۍ ته زر ورسیږو؟ جاوید جان په نړیواله کچه باندې کامیابۍ ته د رسیدو لپاره په ډېرو لارو باندې بحث کیږي، خو درې هغه لنډې لارې چې اکثرو خلکو تجربه کړي او ګټورې بولي هغه دا دي چې لومړی موږ باید یوې ستونزې ته د هغې د وزن په اندازه ارزش ورکړو. ستونزه وړه خو ډېر انسانان یې لویه بولي، له داسې عینکو ورته ګوري چې ستونزه پرې لویه شي، په ذهن یې بوی شي، ژوند یې تریخ کړي او بالاخره د انسان ځان ته داسې احساس پیدا کړي چې ناکام یم، ناهیلی شي. ستونزې چې څومره دي همداسې برخورد ورسره کوئ، لویې مه بولئ. هېڅ ستونزه په دې دنیا کې نشته چې لویه، هره ستونزه یو حل لار لري، حل کېږي په صبر او بې پروایي باندې. موږ باید د بې پروایي هنر زده کړو، د ستونزو پر وړاندې کله کله صبر وکړو او د صبر ترڅنګ بې پروا شو. دویمه تګلاره چې په نړیواله کچه پرې بحث کېږي د OQPO تګلاره ده، only quality people. یوازې د کیفیت خاوندانو سره ملګرتیا کوئ، یوازې هغه کسان سره ملګرتیا کوئ چې مثبت فکر لري، هر څه ته له مثبتې زاویې ګوري، نه هغه کسان چې ته ورته هیله ښیې هغې ناهیلي درته ښیي. چې نه کېږي نه کېږي، هر کار ته نه کېږي نه کېږي نه کېږي. دغسې خلک په ژوند کې انفرینډ کړه، بلاک کوئ مه. ولې بلاک کړه؟ ځکه بلاک بیا عقده پالي، بیا د ذهن کې د هغوی دپاره کرکه پیدا کېږي چې تا له ناکام انسان جوړوي. درېیمه تګلاره د مهارتونو د ودې ده. په خپلو مهارتونو باندې کار وکړه چې وده ورکړي. تر ټولو ښه مهارت چې هر انسان یې باید په ژوند کې عملي کړي او هغې د ودې دپاره کار وکړي، ټریننګونه وګوري، روزنې وګوري او دا مهارت زیات کړي او وده ورکړي، هغه د اړیکو یا کمیونیکیشن یا د فن بیان هم خبرې څنګه وینا وکړو. ځکه ته چې کله خوله خلاصه کړې نړۍ پوهېږي چې ته څه وکړې. که خوله دې خلاصه نه کړو نو په ګېډه کې به د ټول شی پاتې وي. دوستانو یوه خبره دا ده چې که تاسو لومړی سفر شروع کړی وای، یعنې لومړی قدم اخیستی وای، نن هم شاید هدف ته په رسېدلو کې ځان کامیاب لیدلی وای. ډېره مشهوره اصطلاح د عبیدالله ورور چې لوی لوی سفرونه د لومړي قدم نه شروع کېږي. زه په دې نظر یم چې راځئ قدمونه واخلئ. ته چې کله قدمونه واخلئ څوک به مرسته کوي؟ الله به مرسته کوي. بېشک مننه عبیدالله ورور. دوستانو تاسو هم د خپل هدف ته د رسېدلو په خاطر قدمونه واخلئ. انشاءالله چې یوه ورځ کامیابه وئ او هدف ته مو رسېدلي وئ او د حسام ورور هغه درې لارې چې تاسو ته یې وښودې حتما یې په یاد ولرئ. پښتو کې یو متل دی وایي چې د صبر میوه خوږه ده. ډېر خوند کړي که نه؟ نه مع العسر یسرا، د سختۍ سره اساني شته ده. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول خپلو مشروع هدفونو ته ورسوي. آمین. السلام علیکم.